څو حدیثونه راوړي دي وایي دې حدیثونو کې چې کوم الفاظ دي که دا د دعا کې ذکر کړو الله دله دعا قبلوي. اوس دا کوم الفاظ دي نو دلته څلور روایت راوړي دي هغو ګوته کېږي. اولنی روایت دی د سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت امام حاکم راوړی دی او سندن الحمدلله که صحیح روایت دی امام ترمذي هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت. وی دعا د یونس علیه السلام، یونس علیہ السلام ته ذی النون ویل کېږي او النون په عربي کې څه ته وایي؟ مهي ته وایي. نو دعا د مهي والا یعنی یونس علیہ السلام چې کله هغه د مهي په خېټه کې پروت او دغه دعا یې غوښتلې وه هغې کې څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا هغه غوښتلې وه که نه وه؟ دا دعا یې غوښتلې وه دا ذکر یې کړه. لا اله الا انت نشتی د عبادت حقدار مگر ته یا الله، سبحانک ته پاک د هر عیب او نقصان نه. الله د هر عیب او نقصان نه پاک دی. هر هغه خبره چې د الله د شان سره نه ښایي الله د هغې نه پاک دی او الله لایق د هر هغه صفت دی چې د هغه د شان سره ښایي. نو اوچت صفات د الله دپاره دي، هغه صفات چې د الله دپاره عیب ګڼلی کېږي هغه د الله دپاره نه دي. لکه مثال والا بچی پیدا کېدل دا زموږ دپاره اوچت صفت دی. لکه د یو سړي چې بچی پیدا کېږي نو دا ښه صفت دی که بد صفت دی؟ ښه صفت دی، کمال دی، عیب نه دی، نقصان نه دی. خو د الله دپاره بچی د عیب او نقصان دی. ځکه موږ چې بچي ته ضرورت لرو نو موږ کمزوري یو، موږ بوډاګان کېږو، موږ کمزوري کېږو، به موږ مرګ راځي. نو دې ته هم سوچي چې دا بچی که سبا له چې د دعا به راله غواړي نو د دې روڼو خویندو خیال به ساتي، د میراث او د دې حقدار به شي، زما یو ذکر او نوم به پاتې شي. او که زه بوډا شم نو زما دپاره به د امساو د کونټۍ کار کوي. الله ته خو دې ضرورت نشته. واده کول، یو سړی واده وکړي یو ښځې سره کوروالی کوي، دا نقصان دی که د کمال صفت دی؟ د کمال دی. نقصان په انسان کې دا دی چې دی واده نشي کولی او دی د ښځې سره کوروالی نشي کولی، دا عیب دی، نقصان دی. خو د الله دپاره واده او د هغه دپاره بیبي د نقصان دی. نو د هغه دپاره کمال دا دی چې د الله نه ښځه شتي او نه یې بچی شتي او نه ورته ضرورت لري. اوس ګوره تکبر دا انسان دپاره کمال دی که نقصان دی؟ نقصان دی، عیب دی. تکبر دا صفت خو بد صفت دی. ولې زموږ دپاره عیب دی؟ ځکه چې دا زموږ دا بدن نه بدن دا لایق د دې نه دی چې ما ورته پې لوی وکړو. لکه ته لویي د څه کې؟ په څه کې؟ په دې بدن چې کېدی شي سکڼ بعد پروت یو بیا وایي چې ډاکټر له مې ورسوه، په دې کې څه ووایم چې دا بدن دی د دې لایق چې په دې دې تکبر وشي؟ ته په دغه مال کې چې کېدی شي لږ ساعت بعد نه، ته په دې زور کې چې د یو څو ورځو دی بیا به ختم شي. نو ځکه زموږ دا بدن دا د دې لایق نه دی چې موږ په دې باندې څه وکړو؟ لوی او تکبر وکړو. هر چې الله دی نو هغه پورې تکبر خوند کوي، هغه پورې لوی خوند کوي. ولې هلکه متکبر دی؟ یاره الله په دې متکبر دی ځکه چې همیشه پاتې کېدونکی دی، همیشه ژوندی دی، همیشه زورور دی. څه چې وغواړي هغه کوي، هغه خوب نه راځي، د هغه نه خبره نه هېرېږي، هغه د چا نه نه هېرېږي، هغه چې کومه فیصله وغواړي هغه نافظوي. دا هر څه د هغه دي، هغه ته به واپس کېږي، هغه ته پاتې کېږي. نو داسې ذات پورې تکبر
خون کوي داسې ذات پورې تکبر او لویي هغه خون کوي اوس دنیا غټ غټ بادشاهیان تیر شوي دي په تاریخ کې ښه زورور بادشاهیان تیر شوي ښه زورور او اوس خاورو لاندې پراته دي که چېرته ته د هغه خبرې واورېدې چې کومې غټې غټې خبرې کړې وي او بیا د خاورو د ډیري ته وګوره چې بدله پاسه پروت دی نو خندا به در شي چې ده ته چا وي چې دومره غټې غټې ووایه نن دی دا حال دی نو انسان به څه او تکبر به د هغه څه او لویي به څه لویي په یو لوی رب پورې خوند کوي زموږ په رب پورې نور لویي زموږ دپاره نقصان او عیب دی خوراک څښاک کول دا زموږ دپاره د کمال صفت دی که نقصان دی کمال صفت دی چې بیماري خو هغه خوراک څښاک نشي کولی چې معدې کار کوي خو سم کار کوي که نه په دسترخوان چې ناستې رو رو لګی وي معده مې بنده ده او معده مې زخمي ده معنی دا چې دا سړی برابر نه دی جوړ نه دی د الله دپاره خوراک څښاک دا بیا نقصان دی عیب دی ځکه چې هغه دې ته ضرورت هغه نه لري هسې دا مې تاسو ته یو فایدې دپاره دا خبره ذکر کوله ګوره دعاګانو کې یوه لویه خبره هغه دا یاده کوي هر مجلس کې چې د دعاګانو وضاحت کېږي هلته به د الله عظمت بیانېږي دا دعا موضوع د اصل کې د دې سره تړلی شي ته ولې د الله نه دعا غواړې ځکه چې الله عظیم ذات دی نو زه اوس تاسو ته دعاګانې ښیم او یا د دعاګانو وضاحت کوم او د الله عظمت ته پکې نه بیانوم دا خو بیا څه خبره نه شو او چې څومره زه تا ته د الله لویي بیان کړم او څومره د الله د لویي ستا دې زړه ته کوشي دومره به د هغه رب نه دعاګانې غواړې او دومره به دې بیا په هغه باندې یقین او اعتماد هغه ډېرېږي روز تر ورځې به ستا یقین ډېرېږي ډېر او چې څومره دې یقین ډېرې مخکې حدیثونه تېرې شوي دي دعا به دې ښه قبلېږي یونس علیه السلام د مږي په خېټه کې دغه کلمات ویلي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین یقینا یم زه د ظالمانو نه ګوره پیغمبرانو ته څومره اوچت خلک دی او د خپل کمی اقرار کوي او ځان ته د کمی نسبت کوي ځکه مخکې موږ سره ادب تېر شوی د ګناهونو اقرار به کوې په دعاګانو کې یوه بله د الله مخکې به عاجزي کوي بارک الله فیک دا د پیغمبرانو عاجزي ده او دا د هغوی اقرار دی په خپله خطا باندې کوتاهي او خطاهي د یونس علیه السلام نه دا شی وه چې د الله حکم ته صبر نه و کړی او خفه شو لاړ د قوم نه وی الله زه ظالمانو کې